بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن زه بیا د خیر سره د کتاب په حساب د څلورم درس نه یو بل حصہ درس در سره شریکوم. امید ده چې زه د خپل د وس مطابق توضیحات درکړی شم. ښه په دې ځای کې وایي چې وی ایست die richtige Reihenfolge. یعنی څه وی یعنی څنګه خو دوستانو په یګي ایست یعنی دا دی richtige یعنی رښتیا یا صحیح Reihenfolge یعنی نظم یا ترتیب یا نتیجه. یعنی څنګه دا د دې صحیح نظم یا ترتیب او یا هم نتیجه. ښه دوستانو دغه فولګي چې دغه ځانه قایچی کې نو د دې صرف معنا نتیجه راوځي، خو دا دواړه چې سره یو ځای کې نظم یا ترتیب ته جوړیږي. خو نتیجه هم دواړه ور سره یو شی، یعنی څنګه دا د دې صحیح نتیجه. خو په دې ځای کې وایي چې arbeiten Sie in Gruppen یعنی څه arbeiten یعنی کار کوي، زی یعنی تاسو، in Gruppen یعنی په ګروپ کې، یعنی تاسو ټول سره یو ځای. دوستانو فیسبوک خو استعمالوي کنه، لکه ګروپ پیج چې خلک جوړوي یعنی په ګډه باندې په کې چټ یا خبرې یا مثال دا شي کوي کنه، نو دغه یو ګروپ په دې خو پیږي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. یا د دې نخ کته دلته څه وایي چې ihre Lehrerin ihr Lehrer kopiert die Bilder. یعنی څه یعنی د ستاسو معلمه یا معلم کاپیرت یعنی کاپی کوي دی بیلډ یعنی عکسونه، یعنی ستاسو معلم یا معلمه کاپی کوي د عکسونه. بیا دلته وایي چې schneiden Sie die Bilder aus. schneiden یعنی قیچی کوي، زی یعنی تاسو، دی بیلډ aus یعنی د عکسونه قیچی کوي، یعنی یو د بل نه بیل کوي سره مطلب. بیا په دې ځای کې وایي چې finden Sie die Reihenfolge der Bilder. یعنی څه finden یعنی پیدا کوي، زی یعنی تاسو، دی Reihenfolge یعنی صحیح نظم یا ترتیب یا هم نتیجه. der Bilder یعنی د عکسونو، یعنی د عکسونو صحیح نتیجه تاسو پیدا کوي. هغه لاندې شته د زی درته وایم، خو صرف د دې خط په حساب باندې چې درته دا اوس چې په کار دی هغه درته وایم. ښه په دې ځای کې وایي چې kleben Sie die Bilder auf ein Papier. kleben یعنی وینخلوي یا سریخ کوي یا چسب کوي. زی یعنی تاسو، دی Bilder یعنی د عکسونه auf ein Papier یعنی په یو دانه کاغذ یا په یو پاڼه باندې. دوستانو د ونې پاڼه درته نه ښیم، د کتابچې پاڼه یا مثال تشه پاڼه درته ښیم. ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې پوښتنه کوي schon fertig یعنی خلاص شو. نو په دې ځای کې بیا درته وایي چې schreiben Sie die passenden Sätze dazu. schreiben یعنی ولیکئ، زی یعنی تاسو، die passenden یعنی په مطابق د Sätze یعنی جملې dazu یعنی ورسره، یعنی ولیکئ ورسره تاسو په دې مطابق جملې همدلته. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه اوس ګورو چې هغه څه شی دی چې وایي دا ورلیکئ یو مثال خبرې. ښه دوستانو دا ویډیو سیستم چې دا وړکۍ چې کنه دوستان دا کمپیوټر زما دومره غټ ده چې مثال دا څومره چې دا ویډیو ده درې څلور خو نه درې برابره نور ځای پکې شته ده، خو دا وړي ویډیوګانې په دې باندې کوم لکه دا سکرین وړکۍ راولم ځکه چې بعضې دوستان په موبایل کې ګوري چې د هغوی لپاره هم سهولت یعنی حروفونه پکې ویني. ښه دلته وایي چې der Deutschkurs schreibt eine Liste. یعنی څه د Deutschkurs schreibt یعنی لیکي، eine Liste یعنی یو دانه لیست. دا وګورئ دوستانو دغه یو ده چې دا د D یا د D حروف یې هم په دغه ځای کې لیکلی. نو په دې ځای کې بیا ښکته وایي چې ماریا geht einkaufen. ماریا یعنی دغه ښځه، البته ماریا نومیږي لکه په مخکینیو درسونو کې مې چې درته ویلي. ګیت یعنی زی einkaufen یعنی د خریدارۍ دپاره. نو د دې سره چې راځي اف. ښه اوس دلته اف لیکو موږ. تاسې ته چې زده کیبورډ هم نه ښه کېدم
دا دی اف شو. نو د دې نه دا خواته ښکته څه وایي چې کریم کوفت اوبست، یعنی څه کریم اخلي میوه. دا وګورئ دوستانو، دغه البته کریم نومیږي دغه کس، او دا خو دکاندار ده، یعنی دا میوه اخلي. اوس د دې عکس نوم چې ده بی ده، دلته موږ او تاسې لیکو بی. دوستانو موږ او تاسې خبرې پاس زده کړي، خو د دې سره لکه دا کارونه چې دي په کورس کې داسې کېږي ښه. نو زه کوشش کوم چې د کورس په حساب باندې تاسې ته یو دغه جوړ کړم که نه، زما خو بل څه هغه نه ده که نه، یعنې صحیح پې باندې پوه شئ. په دې ځای کې ښکته وایي چې der Deutschkurs macht Obstsalat، یعنې څه؟ یعنی دا ډوچ کورس دا ټول خلک چې په دې کورس کې دي یو ځای سره که نه، مطلب یو ځای په دې کې نه دي، خو یعنی د ډوچ کورس یعنی دغه خلک چې کوم دي په دې کورس کې مخت یعنی جوړوي اوبسالات، یعنی د میوې سلات. هغه په کوم ځای کې دوستانو دغلته هم دي، خو هلته هم دي دلته هم دغه یو ده، دغه اوس د میوې سلات جوړوي. دا وګورئ چاقوانې ورسره دي. اوس د دې عکس هغه ا ده، نوم ا ښه. اوس به نو ښه دوستانو اوس لږ کته راشو چې دلته مثال دا هم درته ښکاره شي. په دې ځای کې وایي چې die Lehrerin bringt eine große Schüssel mit. اوس ګورئ دوستانو لکه مخکې م پاس کاسه بل ویډیو کې غټه کاسه ولیده، اوس دلته معلم یې په لاس کې رااخیستې ده چې مثال د دې عکس نوم سی ده، خو د خط معنا مې لا درته ونه کړه، هغه به درته وکړم چې اول زه دغه ورسره ولیکم سی ښه. دا م ولیکو دلته یعنی دی لیررن یعنی معلمه برینګت یعنی راوړي eine große یوه دانه غټه شوسل یعنی کاسه میت یعنی د ځانه سره، یعنی معلمه یوه غټه کاسه د ځانه سره راوړي. په دې ځای کې وایي چې alle essen Obstsalat، یعنی څه alle یعنی دا ټول، essen یعنی خوري، Obstsalat یعنی د میوې سلات، او د دې عکس نوم ای. نو دوستانو دغه دا دلته تمام. دا وګورئ دوستانو 55 یعنی د صفحې شماره ده. او دوستانو په دې ویډیو کې ما کوشش کاوه چې زه ستاسې لپاره بیا 2 صفحې یو ځای کړم، خو هغه د دې پسې شاته عکس چې ده هغه د دې خبرو پورې تړاو نه لري، نو نسبتا هغې ته چې بېله ویډیو وشي نو هغه به بهتره وي. ښه دوستانو د راتلونکي درسه پورې یا د راتلونکي ویډیو پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان، ښې چارې.